پیره ستړی یم د مه راباندې وکړه د ترخو اوبو خرچه راباندې وکړه د دې ښار د ښکلو ټول راز درته وایم ته خو یو وارې نشه راباندې وکړه. سلامونه نیکې هیلې مینوالو یو ځل بیا زه مجیب قرار او تر څنګ مې د کیمرې تر شا ملګری شمس کمال زو نن ورځ راغلی یو د خوست نامتو شاعر لیکوال سید موسی فهیم مو میلمه کړی دی. فهیم صاحب تا ته لومړیو کې هر اغلاس وایم. مننه قرار صاحب. په لومړیو کې خو تا ته ناز خوشحال صاحب ته درویش صاحب ته درون شخصیت سیلاب صاحب ته او د کمرې په وش کې شمس ګل ته نیکې هیلې او درنۍ احترامات وړاندې کوم. خوښ او خوشحاله یم چې دا ځلم پیرزو راباندې کړې ده تر څو ما را دعوت کوي دغه ستاسو ښکلي پروګرام ته. مننه منندو یم. ډېره مننه فهیم صاحب دا چې تا غزلې شعرونه نظمونه موږ اورېدل دي خو مینوالو ته به دا ځل څه وړاندې کوې؟ مننه قرار صاحب. په لومړیو کې یو دوه شعره دي وایي د فقط مین و نو په کاڼو د ویشتو خو نه و. فقط مین و نو په کاڼو د ویشتو خو نه و د کلي خلکو ان تر ګور د رسېدو خو نه و. او موسی فهیمه څه به وي چې ترېنه بل خوا لاړې. موسی فهیمه څه به وي چې ترېنه بل خوا لاړې د خدای ظالمه د خدای ظالمه کینی خوست ته پرېښودو خو نه و. او راځمه شعر ته وایي د کاڼې کرښې شوې زموږ د یارانې خبرې. د کاڼې کرښې شوې زموږ د یارانې خبرې او زمانه نه هېرېږي هغه د هغې خبرې. او ان تر سهره به مو سترګه خدای ګو پټه نه کړه. ان تر سهره به مو سترګه خدای ګو پټه نه کړه او ما او خوږې به په موبایل کړلې د شپې خبرې. او اکثر به هغه مروره وه په دې راځي اکثر به هغه مروره وه په دې راځي نه چې ته له ما نه ولې پټوې خبرې. او ما تا ته ونه ویل هر څه مې په ځان تمام کړل. ما تا ته ونه ویل هر څه مې په ځان تمام کړل. په ما او تا پسې به هره ورځ کې دې خبرې. او مرګ د ظلمو بل د مینو جنکو وادونه قرار صاحب. مرګ د ظلمو بل د مینو جنکو وادونه آی کاش چې نه وای په دنیا کې دغه دوې خبرې. او آی کاش چې نه وای په دنیا کې دغه دوې خبرې. او زما به زړه ډک شو سلګیو به مې ستونی ونیو. زما به زړه ډک شو سلګیو به مې ستونی ونیو. هغې به وژړل چې ولې ځوروې خبرې. او د ستا لیکلي کاغذونه به مې ټول ولوستل درویش صاحب. د ستا لیکلي کاغذونه به مې ټول ولوستل چې پکې درد به و نو به مې خوړې خبرې. او زما او ستا په بېوسۍ یوازې خلک نه وو. زما او ستا په بېوسۍ یوازې خلک نه وو. بېګا مې ولیدلې ټولې ژړېدې خبرې. او سیلاب صاحب دې بیت ستا توجه غواړم. وایي نن یې په لپو لپو څکم نن مایکده ماتوم. نن یې په لپو لپو څکم نن مایکده ماتوم. نن بیا روانې دي د هغې د کوژدې خبرې. نن یې په لپو لپو څکم نن مایکده ماتوم. نن بیا روانې دي د هغې د کوژدې خبرې. خوشحاله وایي وجدان دې مړ و چې په هغه شپه یې غېږ ته ورتلې. وجدان دې مړ و چې په هغه شپه یې غېږ ته ورتلې. د کافر لورې وایه نه دې یادېدې خبرې. او د چا چې پټې کیسې واورم سید موسی فهیمه. د چا چې پټې کیسې واورم سید موسی فهیمه. ما ته رایادې شي زمونږ د غرمې خبرې. او ما ته رایادې شي زمونږ د غرمې خبرې. ډېره مننه فهیم صاحب. واقعیت ده چې ښکلي بیتونه دې را وړاندې کړل. اوس به درنه د ستا په ښو غږ کې نظم اورو ځکه ستا نظمونه بیخي خوندور نظمونه دي. نو نظم به مینوالو ته وړاندې کوي فهیم صاحب. په دواړو سترګو قرار صاحب. مخکې له نظم نه له هغه یتیمانو نه چا چې د مور سیوری له لاسه ورکړی په چا چې د مور سیوری نه وي د هغې د درد نه زه څه زیاته بخښنه غواړم ځکه درد لري. وایي پلاره تر څو به دې په ځان سړې تودې تېروي. پلاره تر څو به دې په ځان سړې تودې تېروې. راځه اختر دی ته په کوم وطن کې شپې تېروې. او موږ درنه هېڅ نه غواړو دا غواړو چې کور له راشه. موږ درنه هېڅ نه غواړو دا غواړو چې کور له راشه. ولې دې ته به ځان سختۍ او اندېښنې تېروي. دوم اختر دی را روان پلاره راځې او که نه. دوم اختر دی را روان پلاره راځې او که نه. مخکې له مخکې نه عیدي به راکوې او که نه. ما ته تر اوسه پورې هېڅ هم چا اخیستي نه دي. بوټان جامې به مې له ځان سره راوړې او که نه. او پلار مې موبایل کې راته وژړل درځمه زویه.
پلار مې موبایل کې راته وژړل درځمه زویه زما هم ته یادېږي ډېر دې یادومه زویه وختونه وشول چې مې غېږه کې نیولی نه یې په خدای دې سپارم په موبایل دې ښکلومه زویه او څو ورځې وروسته مې پلارجان اخر خپل کور ته راغی څو ورځې وروسته مې پلارجان اخر خپل کور ته راغی خبر پې نه ومه چې ډک د اور تنور ته راغی نیمه خندا نیمه ژړا یې وه په شونډو پراته ما هم ورمنډې کړې هغه هم زما لور ته راغی او په کور کې کېناستو تر ډېره یې کتنه وکړه اخر یې غږ کړو راته ما نه یې پوښتنه وکړه زویه ستا مور چېرته ده ولې دلته نه ښکارېږي ما هم د پلار ځینې د خپلې مور غوښتنه وکړه زما په خوا کې مې ککا په خپل لاس خوله بنده کړه زه یې له کوره کړم بهر بیا یې دروازه بنده کړه زه خو کمکی ومه په دې خبرو څه پوهېدم خو دومره پوه شوم چې ولې دا کیسه بنده کړه و ماښام مې پلار د دیوال خواته په سلګو ولیدو ماښام مې پلار د دیوال خواته په سلګو ولیدو د ژوند لومړۍ ورځ وه چې ما په ژړېدو ولیدو هغه چې سر به یې د ژوند سختو ته نه ټیټوو ما همغه سړی د ځان په ډوبېدو ولیدو د اختر ورځ وه پلار مې هغه شانتې نه ښکارېدو د اختر ورځ وه پلار مې هغه شانتې نه ښکارېدو بس په باطن صورت سوری په زړه ښکارېدو زه یې له لاسه ځینې ونیوم روانې کړمه ما یې څېرې ته کتل ډېر خفه ښکاري بیا یې د کلي هغه پورې هدیرې ته بوتلم زه مې پلارجان یوې ویجاړې مقبرې ته بوتلم پس له دعا نه مې پلار وژړل په چیغو زه یې د خپلو سپینو اوښکو نندارې ته بوتلم او ما په سلګو کې ورته وویل چې ګوره پلاره زه دې د دې دپاره راوستم له کوره پلاره دا په تا څه شوي دي دې خاورو ته ولې ژاړې پاڅه راځه چې ځو له دې ځای ځینې نوره پلاره او هغې ویل زویه دا زما د سترګو تور قبر دی دا مې د ژوند د خوشحالۍ او د شور قبر دی کله چې ته راغلې دنیا ته موږ یې دواړه پرېښو زویه ته نه یې خبر دا د ستا د مور قبر دی او د دې خبر په اورېدو سم په سجده پرېوتم بیا مې د خپلې مور د قبر په سینه پرېوتم همغه ورځ د خوشحالو کاروان په شا پرېښودم ځکه تر ننه پورې زه خاورې په خوله پرېوتم او ځوان شوم رالوی شوم خو د کور مینه مې ونه لیده دومره بدبخته یم د مور مینه مې ونه لیده خو سید موسی فهیم دې داسې یو انسان پیدا کړم چې هم د خور او هم د ورور مینه مې ونه لیده ډیره مننه فهیم صاحب واقعیت ده چې دغه وروستي نظم ډېر دردونکی نظم و نو تا نه ځانګړې مننه دوستانو تاسو مونږ فیسبوک کې هارون خیل ادبي بهیر پاڼه در سره لایف کړئ او تر څنګ در سره شیر هم کړئ تر بلې داسې خپرونې یا داسې ویډیو کلیپ لپاره به چې زه مجیب قرار او تر څنګ مې د کیمرې تر شا ملګری شمس کمال زه راځو تر بیا د خدای په امان